د نړۍ دوهم تر ټولو لوی د کانګو ځنګل کې داسې څه دي چې خلک یې له ورتګ څخه یریږي؟ په حیرانتیا سره دا ځنګل د 3.7 میلیونو کیلومتره مربع پراخوالي سره په منځنۍ افریقا کې موقعیت لري چې تر امازون ځنګل وروسته تر ټولو لوی ځنګل بلل کیږي. په دې ځنګل کې د افغانستان په څیر نږدې 6 هیوادونه په بشپړ ډول ځایږي چې پکې د 10,000 ونو او بوټو مختلف ډولونه زرغون دي. خو یرونکي رازونه پکې دا دي چې 500 ډوله وحشي حیوانات او تر 1 میلیون ډوله حشرات، 1000 ډوله عجیب او حیرانونکي مرغان او تر 400 ډوله زهرجن او خطرناک خزندگان لري لکه بلاک بامبا، پف آډر او هم پکې کوبرا ماران اوسیږي چې زهر یې د انسان لپاره وژونکي زهر بلل کیږي. دلته اکثره داسې حیوانات اوسیږي چې تاسو به تصور هم ونه کړئ. د دې سربیره دا ځنګل سخت جغرافیایي جوړښت لري، ډیر لوند، تیاره او له حشراتو ډک دی چې ونې او بوټي په ډیر ګڼوالي سره نښتي دي. له همدې امله پکې لاره موندل ډیر ګران وي. همدا سبب دی چې شاوخوا 80% برخه یې ناڅېړل شوې پاتې ده. په دې ځنګل کې د ورکېدو ناروغیو، طبیعي خطراتو، وحشي حیواناتو او د شخړو له امله لسګونو زرو انسانانو ژوند له لاسه ورکړی. د دې ټولو سربیره د کانګو ځنګل سیند د افریقا دویم اوږد سیند دی چې 4700 کیلومتره اوږدوالی لري. ځینې برخې دومره ژورې دي چې د اټومي بیړۍ د ډوبولو ظرفیت هم لري. دا سیند د کانګو ځنګل د ژوند بنسټ دی چې د ګڼ شمېر حیواناتو او کبانو کور بلل کیږي. که مو غوښتل دې ته ورته نورې معلوماتي ویډیوګانې هم واورئ او وګورئ نو په کمنټ کې یوازې هو ولیکئ.